الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتہائی معزز اور قابل قدر اوریدن کو دا اللہ رب العزت دا طرفنا پدی امت باندی دایو لوی احسان دے چکا یو طرف تا بی دینی وگوری نو باہر دو گناہونو غور لگی دلے دے دا بے حیائے بازار گرم دے عام وڑو کی غندی بازار تا چلاڑ شے ہر قسم فحاشی با تا مفت ملاوی خوبن طرف تا چوگوری نو دا اللہ دا عظیم کتاب قرآن مجید کلا اختتام وی کلا درس قرآن وی کلا دا قرآن سره متعلق یو خوشحالی وی او کلا بل خوشحالی وی نو دا پا دی امت مسلمہ باندی دا اللہ یو لوی احسان دے چی زمون ستاسو تعلق او مینا و محبت دا اللہ دی کتاب سره دے اور دا دنیا کی قانون دے سوچ دا چا سر مین ساتی
څوک چې د چا سره محبت کوي د هغه خبرې پې خوږې لګي، د هغه سره مجالس کول ورله مزه ورکوي، د هغه سره خبرې او ترې هغه ته خوند ورکوي، په ټیم نه پوهېږي. وجه دا ده چې محبت یې دی. نو کله چې مونږ او تاسو د الله د کتاب خبرې اورو او کله مونږ او تاسو د الله د کتاب درس اورو یا دینی تذکرې اورو او مونږ تاسو په تنګي ګنا مونږ تاسو په ستړي ګنا، نو دا د دې خبرې دلیل دی چې زمونږ او تاسو مینا د الله سره ده. او کله چې د الله خبرې کېدې او ته تنګ شوې، د الله کلام بیانېدو ستا زړه باندې بوج شو، د الله د دین تذکره کېده او تا بار بار ګړۍ ته کتل، نو دا د دې خبرې دلیل دی چې ستا زړه کې دننه بیماری ده. دا د دې خبرې دلیل دی چې ستا زړه باندې محنت پکار دی. ورنه قرآن دا یو داسې ضابطه حیات ده، قرآن د ژوند لپاره یو داسې لا او یو داسې قانون دی چې څوک دا قانون فالو کوي یا سټډي کوي نو هغه ته دې سره خوشحالي نصیب کیږي، هغه تنګیږي نه. ځکه که وګوري چې قرآن کریم په کم دور کې راغلی دی او وګوري چې قرآن کله راغلی دی او وګوري چې قرآن څه وکړل، نو بیا انسان په دې حقیقت باندې رسی چې قرآن یو بیش بها یو عظیم لویه خزانه او نمونه ده د علم او د هدایت. دور د عربو انتہائی د فساد دورو، ہر قسم قتلونه شروع، زناګانې کولاوي، شراب خوری د دنیا وا، زړونو کې د الله د محبت په ځای باندې یو الله ته د حاجت روا او مشکل کشا ویلو په ځای باندې هر چا د الله په هغه کور کې کم کور چې سیدنا ابراہیم خلیل اللہ په خپل لاسو د اسماعیل علیہ السلام په ملګرتیا او موجودګۍ کې جوړ کړو، هغه د توحید لوی مرکز کې لات ځان لا پروت دی، د منات او د غزا او د حبل په نوم باندې د هغه لوی رب په مقابله کې د الله په کور کې هر بت ته ځان لا چغې وي، هیچا د هغې مقابله نشوه کولی. ولې چې د یوې فرقې د یوې نظریې فالو کوونکي د ابو جهل غونده سرکشه خلک وي، د یو نظریې فالوز او د یو نظریې ملګري چې د عتبه او شیبه غوندې جابره خلک وي، د هغه فتنې مقابلې کولو ته د خلکو زړونه نه تیاریږي. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په یو اوچت خاندان کې خو بېشک پیدا دی، لیکن حالات جسمانی اور د مټو د طاقت په حوالې سره د مسلې د ملګرتیا په حوالې سره محمد مصطفی یوازې تن ولاړ دی. او الله رب العالمین یو طرف تا د قریشو دی شرک تا گوری، یو طرف تا د عربو دی لوی جہالت تا گوری، دینداری سوا دین خوونا کم چیونو د طواف طریقے. البدایہ والنہایہ کے حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دا سی ذکر گئی، وی دو رزی با سرو بربن طواف کو نو دشپی بخزو بربن طوافو نکول. مڑا قتل کول خو بالکل گپ گڑلے شو. پا آغا دور کے اللہ رب العالمین
دی ټولو نارواو ته کتل او غواړي چې د عربو په ځمکه باندې یو ځل بیا د توحید دا आवाज اوچت شي. الله وغوښتل چې نور نه برداشت کوما چې هغه د ابراهیم علیه السلام په لاس باندې جوړ شوی د توحید مرکز کې دی ما سره شریکان رابللی شي. کله چې الله رب العالمین دا سیز بد وګڼو او د انقلاب اراده یې وکړه نو په هغه د عربو سرزمین کې د ابو جهل په ګروپ کې ځینې داسې خلق الله ته معلوم وو چې هغې د قیصر او کسرا د روم او یمن او فلسطین د بادشاهانو په سترګو کې سترګې ورکولی شوې داسې خلق موجودو. نو الله رب العزت وحی راولېږله محمد مصطفی ته فرمایي یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر اے پا کمبل کے زان راغنڈون کیا یا ایوہ المدثر اے پا کمبل کے زان راغنڈون کیا قم فاسا قم بیدار شا قم ویخشا قم آواز اچت کا فانذر دا خلق اویا روا ابتدا د سنو کم اے محمد مصطفی ابتدا د دینو کا چې اعلان وکا وربک فکبر په عرش او فرش باندې پلوندا وچ باندې کده پاکه او د لوی ذات دی نو هغه صرف د رب العالمین ذات دی. او اے عربو اے عجمو د الله مقابله کې چې شیطان تاسو ته کم دعوت دلات منات غزا و حبل پنوم باندې درکړی دی دا گمراہ کن دی دا ستاسو تباہی طرف ته بوتلون کې دی. نو محمد مصطفی د حجاز په ځمکه دا خلق را جمع کړل. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اجتماعی او انفرادی محنتو کو چې په پلان کې ټیم باندې د حجاز مکه ته را جمع شي. التبا زه یو اعلان کوم په خلکو باندې ډېره ناشنا لګېده چې دا خو ډېر خاموشه طبیعت والا سړی و دی خو د چا کار کی کار هم نه ساتي دی خو د ضرورت نه زیاتې خبرې هم نه کوي دی خو همیشه د مشرانو خبرو کې ګوتې هم نه وخي څنګه دی وایي چې تاسو راجمع شئ یو خبره کوم ډیر په کثیر تعداد کې ورته خلق راجمع شو. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قوم راجمع کو نو اول امتحان اخلي زکا د قوم هر سړی چې راغلی دی نو توره په لاس دی نیزه په لاس باندې دی هغه خلق هم ناست دی چې څلوېښت کاله د یو اوښې یا د اس د اوبه کولو په وجه باندې فتنې چلولې دي ہر مکتب فکر خلق ناس دے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تمہید ورتوئی کہ اے خلقو کزتا ستو آیم چھ دے صفا غنڈے نشاتا دشمن دے او پتاسو باندے حملہ کوي تاسو بدا خبر عمنے نو آغنڈے دا سے دنگ غنڈے ندا یعنی کداغی شاعت دشمن بھی نخکاری ظاهره خبره دا ده چې خلک وګوري او د دې ځای کې دشمن نه نو خلک وایي چې یاره ګپ لګي دشمن کم دی. هغې ووایي آ محمد مصطفی بېشکه چې دشمن ښکاري نه خو چې ته ووایې نو زمون سترګې دوکه خوړې شي ستا ژبه دوکه نه شي خوړې بالکل به دشمن وي حمله به کوي. جربنا علیک مرارا ما وجدناک الا صادقا مونږ تا باندې ډېرې تجربې کړي دي په هر میدان ته مونږ رښتونې موندلې. محمد رسول الله ورته فرمایي ای زما قومه چې کله ستاسو د اعتماد درجه دومره ده چې په ما مو لوی اعتماد دی زه درته کاذب نه ښکارمه نو دا په مکه کې چې دا دنیا بوتان پراته دي دا د بیت الله په ځمکه چې بربند طوافونه کیږي دا هر قبر باندې چې جنډې لګېدلې دي دا د هر قبر په نوم باندې چې منښتې کیږي دا هر درگاه سره چې شمې بلیږي
اے زما امتیانو دا ټول اولیاء کرام ہس کولی نشی ہر سا کولو والا یو اللہ دے اے دا عرب خلقو یو اللہ حاجت رواو منے یو اللہ مشکل کشاو منے یو اللہ دا خپل حاجاتو پورا کون کے منے یو اللہ دا ہر مشکل ختم ان کے ذات منے تاسو بہلا کامیابے گے لات اللہ تا محتاج منات اللہ تا محتاج عزاو حبل طول اللہ تا محتاج دی اللہ رب العالمین پا دی طول کی چاہتا ند محتاج مخدی ترا مدد شوائے مخدی تا حاجت رواوائے مخدی تا مشکل کشاوائے مخدی پا نم باندی نظر و نیاز کوائے کلچ دا خبر اکڑا ٹول قومنا ولار دی دا اللہ دا کتاب خبرہ دا اللہ دا توحید خبرہ دا چے کل سوک نبرداشت کوی شیطان اغکی یو جدا غیرت روچتوی یو زد ورکی روچتوی یو ظلم ورکی روچتوی یو تعصب ورکی روچتوی آغا دا خاندان سڑے آغا دا قبیلے سڑے آغا دا کور سڑے ابو لہب را پاسے دو اور آواز اوکو تامو دیر پر راجم کرو العیاذ باللہ ورتوی تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا سائر اليوم اے محمد العیاذ باللہ دوار لاس دے مادشاہ تامو صرف دیل راجم کرو چو دی وچ حاجت روا یا واللہ او دی وچ مشکل کشا یا واللہ آیا تدا اولیاء نمانے آیا تدا قبرون والا نمانے آیا تدا دی پرون باندے منخت نمانے حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا تاریخ دے اگر اے محمدہ دا تسوائے تا تاریخ اگرہ ستا مشرانو پدی نم باندے منخت کڑی دی ستا مشرانو اور دا دی قوم خلقو دی ترا مدد شوئلی دی دا دی پنم خود دنیا باددا دا دی دا مخا خو خلقو تا رزق ورکولی کی گی دا دی دا مخا خو تکلیفون ختمی گی ولی تعال بصائر ندی کتلی چی دا چی کم دیکھ پلو دشمنانو لٹکاری ورگئی یدمرون اعداءهم وینصرون اولیاءهم دا دا نیکانو خلق امداد کی دا سا خبری دے اکڑے پا اغزے کی جنگ جوڑ شو اختلاف جوڑ شو پا محمد مصطفیٰ دا کانو گزارونا پا محمد مصطفیٰ پا سے کنزلے دا محمد مصطفیٰ پا مخ مبارک باندے سیر و علام النبلا کی امام زہبی ہوئی خلقو پتو کی تکڑے محمد مصطفیٰ دیر دا پریشان حالت کے کور تراغے چکور تراغے و آرام یہ کہو فوراً ورپسی ابو لہب خپلو بجوت ہوئے چکم دولوڑم دا محمد رسول اللہ پا نکاح کری دی دیل طلاق ورکے محمد مصطفیٰ دا غم و پریشانے بحال دے دوارا لڑے ہم ورطا طلاق اکڑے یو غم دا پاس بل غم او طول قوم ورطا ہوئے اجعل الالہت الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب تا طول آلہا یو الہ گرزول تا حاجت روا صرف یو اللہ توائے تو مشکل کشا صرف یو اللہ توائے تو ورسر لات شریک نہ منے تو ورسر منات شریک نہ منے تو دا غزاو دا حبل دا مقام نہ نئے خبر تو دا یعوس و یعوق دا نصر دا مقام نہ نئے خبر دا دی طول متعلق ورطوئی اجعل الالہت الہا واحدا ولی طول کارون با اللہ کی دا دا اللہ نازولی دا پا اللہ گران دا دا اللہ تابدار ولی دا دی خلق سا مقام نشتا ان هذا لشیء عجاب دا خودیر ناشنا مسئلہ دا زمون خو گیری سپینش بی من خود یهود لویو علماء سرناستی گری دی من خود دا مسئلی ندی ہو رہی دلی ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ من خم دیر اسٹڈی گری دی من خم ہر مرتب فکر کتابون کتلی دی من خم دیر با مطالعہ خلقیو ما سمعنا بهذا فی الملت الاخرہ دا خمون ندی ہو رہی دلی اول حالت دا سو چھ جنگو جگڑے ہوئے اختلافاتو
چا دعوت دا حق نہ برداشت کو، چا بیان دا قرآن نہ برداشت کو. محمد رسول اللہ لگیا دے ہر کچک کمرے سرا، ہر گراؤنڈ سرا، ہر محلہ کی ہر زے کی چورتا مکمل ابیگی محمد مصطفیٰ قوم تجاری. اے زما قوما، اے زما قوما، اعبد اللہ یا ایوہ الناس اعبدو ربکم. اے خلقو دا یو اللہ عبادت کوئے، اے خلقا دا یو اللہ عبادت کوئے. دا دا رسول اللہ پرچار دے. دی قرآنی تعلیم دا عرب بسر زمین باندے رنگ روڑل شروع کرل. اللہ رب العالمین دا سیدنا ابو بکر صدیق گندہ کے خلق پیدا کرل. رب العالمین دا علی کرار گندہ کے خلق پیدا کرل. رب العالمین دا خالد بن ولید گندے سپاہان پیدا کرو. تو قرآن رحمتون راوریگی، عرب تینا مستفید گیگی. اللہ رب العالمین پکی سیدنا عمر فاروق تہم دا اسلام دا تماور کلا. رست رضا دا اسلام قوت زیادی گی، رست رضا دا قرآن ڈلا زیادی دا، رست رضا دا مقابلی کون کو مخون زیادی دل، رست رضا دا اگا خلقو گوتے پورا پیدو باندشوی، رست رضا اگا خلقو تا ہٹ ٹیک شروع شو. رنگ رنگ پروپیگنڈے اکڑے. محمد مصطفیٰ دا کلینا پا وطلو باندے مجبور کو، لیکن خپل مشن پرے نخودو. زکا استقامت دیتا ہوئی چی تپا مشن باندے کلک پاتی شی. دا رسول اللہ مبارک دا ضرورتیا دا اول دلیل دے. دا محمد مصطفیٰ دا بہادرے دا اول دلیل دے. دا محمد مصطفیٰ دا ننگیال توب دا اولنے دلیل وہ چٹول عربو تا قریشو تا ترونو تا اخپل کل پرے خودو خپل مشن پرے نخودو. او دا اخپل امتیانو تا تعلیم ورکو چھ اے زما امتا کلا ہم تا دا رب کلام بیانے، کلا ہم تا دا اللہ توحید بیانے. ستا مدارس بختمی گی، ستا ڈل بختمی گی، ستا جماعت بختمی گی، ستا مسجد نبتزی تب کلی پر ایک دی. لیکن کد محمد مصطفیٰ پا مشن باندے روانی نو دا مکی حجرت کی تال دا سبق پروت دے چھ کل پریگ دا خو مشن مپریگ دا. دا مشن خو انشاءاللہ دا ٹولو دے چھ قرآن و سنت با انشاءاللہ خپلو گنا. سوک چھ وئی چھ کلے با پریگ دو ہر قربانے تا با تیاری گو خو مشن با نپریگ دو. دا مشن وفاداری با کولا سنو چت کے. اللہ رب العالمین دے ممتاز دا قرآن و سنت تابدار کی. نو عرض میں دا کہو چھ قرآن اگا کتابو چھ کلخ محمد مصطفیٰ بسی خطون رازی چھ دا آواز دے بند کا. کلور توئی شاہ بے ابی طالب کے گرے پٹ شاہ، کلور توئی ملکونا قیصر و قصرہ حملیل در لیگو ٹول رب دے ختمو. او کل خدا سی دی چھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیت اللہ پسنڈر کے ادرے دو او اعلانیو کو اخرج المشرکین من جزیرت العربو. اے مسلمانانو دا مکی پا دیز مکہ باندے دا عربو پسر زمین کے چھ سوکم دا رب العالمین توحید کے گتے وخی اللہ سر شریک پیدا کی کڑے واخلے او دا عربو دا سرزمین نوزے. دا انقلاب چارا وستو، دا انقلاب سشیرا وستو طولو آئے. دا انقلاب چارا وستو قرآن دا انقلاب کتاب دے. کو قرآن دا انقلاب کتاب نوے مخ کی دا عربو پسر زمین کی دا عمر فاروق نم خکارا نو پٹو، خالد بن ولید دی نمون پٹو، دا علی کرار و دا ابو بکر صدیق دی نمون پٹو. کلچ قرآن سر یوزیشو نن دنیا کی داغی نمون و کردار زلیگی. نو قرآن سر برون خپل تعلق جوڑو. کلچ مسلمانان پا قرآن و پا حدیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے منگولی کلکی و لگئی اللہ گوادے یو طاقت دا غیر دیس رسلی شکولے. لیکن نن مسلمان دا اللہ دا کتاب نڑیر غافلہ دے. نن مسلمان دا اللہ دا کتاب طاقت ندے معلوم. نن خمون دا قرآن تلاوتون دیر کو، نن خمونگ دا قرآن تلاوتونو تا کافی توجہ ورکو. سحر سورت یاسین پابندے سروایو، تشبی تبارک اللذی پابندے سروایو،
سورت مزمل ہم وایو د جمعے پا ورځ باندې سورت الکهف هم وایو روڑو پا دے صرف ثواب ملاویگی. دا فضیلت دا قرآن دے، دا مقصد دا قرآن مقصد دا قرآن دا دے لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اے محمد مصطفیٰ دا قرآن مقصد دا دے چی تخلق دا گمراہینا ہدایت ترو بلے، تخلق دا شرکیات و بدعاتنا توحید و سنت ترو بلے. روڑو کا پریشانے ختم اولوارو، روڑو کا بے حیائی ختم اولوارو، روڑو کا غوارو چی زمون کو روڑو کی دے امن شی، کا غوارو چی زمون زنان دی دا اللہ او زمون وفاداری شی. انا بکیگی چی قرآن او احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خپل جون ترادن نکو. کدا اللہ کتاب مو دا عقیدے دا پار خپل نکو، دا محمد مصطفیٰ فرمان مو دا غم خادے دا پارا او دا طرزی زندگی دا پارا یو کنٹیٹی یو مقدار و نگرزو زمون مومنٹ و زمون حرکت کو دا اللہ دا کتاب او دا محمد مصطفیٰ دا قانون سر برابر نجو. یاد ساتے رستر روز زلیل کیگو، یاد ساتے رستر روز خواریگو. اسلام طاقت مو بخت میں دو باندے دے، دا اسلام نم مو بخت میں دو باندے دے. اگورا دا دنیا پا ڈیرو ملکنو کے دا مسلمان نم بد گنلی شی، نن دا مسلمان نم سپک گنلی شی، نن دا مسلمان گیری تا بد قتلی شی، نن چی گیر خلق وینی خلق تے نفرت کوی، نن چی بازار کے خلق تنگ یا جامع چولی وی خلق خوخوی، نن چی وعدہ کے فحاشت زیادی خلق خوخوی، نن چی پا ودنو کی ڈنگ ڈنگ وی او ڈزی وی خلق خوخوی، نن چی پا بازار کی سڑی سرا پیسوی او دا بے حیائی والا ذہن وی خلق خوخوی. داولی رست رضا زمون ذہنون فحاشیت روان دی، داولی معشومان دا اللہ دا دیننا بے سر روان دی. وجہ دادا دا اللہ کتاب مو پر خود دے او کلچ مون دا اللہ کتاب پر ایک درڑو مون با ذلیل و رسواشو. رازے چنن عزم کو دا خپل کور اصلاح دا پارا دا اللہ کتاب روالو، دا خپل عقیدے دا پارا نن دا عزم کو دا اللہ کتاب خپل کو، دا خپل عقیدے دا اصلاح دا پارا نن دا اللہ دا کتاب دا اوریدو او دا اللہ کتاب دا زدہ کولو عزم کو، دا کور دا اصلاح دا پارا دا قرآن او دا حدیث دا خپل اولو عزم کو، دارنگ دا معاشرے دا اصلاح دا پارا دا اللہ دا کتاب اگر انا حاصل کو دے سرب انشاءاللہ الرحمن امن رضی. اللہ رب العالمین دے منتا سطول دا عمل توفیق راکی. امیر محترم شیخ القرآن علامہ شیخ شاہ زمین صاحب مفتی صاحب محترم انشاءاللہ تشریف فرما دے راغلے دے بیانات بکوی ملگری حوصلے سرکینے ظلمت انگوے دے بیانات